کانکور فیزیک ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه. راځئ خپل درس پیلوو چې عنوان دی د قوې زوج او نقطوي کتله. کله چې دوه موازي او مساوي قوې چې متقابل لوري لري په عمودي توګه په یو محور او د یو جسم په دوو بېلابېلو نقطو اغېزه وکړي، دې ته د قوې زوج ویل کېږي. جوړه قوې یو جسم په دوران راولي، خو هغې موقعیت ته بدلون نه ورکوي. راځئ چې نور جزئیات یې په تصویر کې وګورو. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې ګورئ، یو کس د موټر چلولو په حال کې دی او د موټر په شټرنګ په دوو لاسونو او مخالفو جهتونو قوه واردوي چې د موټر شټرنګ تاویدو یا دوران لامل کیږي. دا قوې د زوج قوو په نوم یادیږي. دا دوه قوې د ډي په فاصله له یوې بلې څخه واقع دي چې دا فاصله د مومنت د مټ په نوم یادیږي. په دې تصویر کې لیدل کیږي چې یو کس د موټر د ټایر نټونه خلاصوي. دلته هم د کس د لاس په واسطه د ټایر په نټونو مساوي قوې واردېږي، خو په مخالفو لوریو باندې چې د رنج د دوران لامل شوی او نټونه په اسانۍ خلاصیږي. او دې دوه قوو ته هم جوړوي قوې یا د زوج قوې ویل کیږي. او دا قوې هم له یوې بلې څخه په ډي فاصله کې واقع دي. په دې تصویر کې بیا ګورو چې یو کس د بایسکل په پایډلونو مساوي قوې په مخالفو جهتونو کې واردوي چې دا قوې د جوړوي قوو په نوم یادیږي او د بایسکل د ټایرونو د تاویدو سبب کیږي. دا قوې هم له یوې بلې څخه د ډي فاصله کې واقع دي. په یاد مو وي چې د قوې په جوړو کې د قوو محصله صفر ده، ځکه چې د قوې اندازه مساوي او جهتونه به یې مخالف وي. خو محصله مومنت د قوې په جوړو کې د یوې قوې او د قوو ترمنځ د فاصلې د ضرب له حاصل څخه په لاس راځي. ګرانو زده کوونکو، جوړه قوې مې ولوستلې. انشاءالله چې زده شوي به مو وي. اوس د نقطوي کتلې په هکله بحث کوو. د یو جسم جوړونکو ذرو شمېر ته د جسم کتله ویل کېږي چې د اندازه کولو واحد یې کیلوګرام دی او په عملي توګه 1 لیتر خالص اوبه په 4 درجې سانتیګریډ کې 1 کیلوګرام منل شوی. نقطوي کتله خیالي ده، یعنې د یو جسم ټول مواد په یوه واحده نقطه کې متمرکز شوي وي. نقطوي کتله یو ایډیال جسم دی چې ټول هغه مواد چې د یو جسم په جوړښت کې کاریږي په یوه واحده نقطه کې متمرکز شوي وي. نقطوي کتله حقیقي موجودیت نه لري او یوازې د ځینو محاسباتو او مسایلو د حل لپاره په فردي توګه منل شوې ده. یعنې کله چې د یو جسم جسامت ډېر لوی وي او د هغې شکل په میخانیکي محاسبو کې هیڅ رول نه لري، د یو جسم یا نقطوي کتلې په توګه منل کېږي. راځئ چې په دې هکله یو لنډه معلوماتي ویډیو وګورو. د لمر شاوخوا د سیارو د حرکت پر مهال سیارې د نقطوي کتلې په توګه منل کېږي. د الوتنې مدار د محاسبې لپاره کولی شو د ټینس یو توپ د نقطوي کتلې په توګه ومنو. په اتومي موډلونو کې الکترونونه او پروتونونه کولی شو د نقطوي کتلو په توګه ومنو. ګرانو زده کوونکو، موږ په عملي توګه د نقطوي کتلې سره سروکار لرو. هر سیستم زیاتې نقطوي کتلې لري. مایعات، ګازونه، جامد جسمونه، الستیکي او یا هم ارتجاعي جسمونه، د سیارو سیستم دا ټول هغه ټاکلي موارد دي چې د نقطوي کتلو په توګه منل کېږي. ستاسو په نظر د یو جسم نقطوي کتله د عمودي او افقي محورونو په نظر کې نیولو سره څه ډول ټاکل کېږي؟ لکه څنګه چې ګورئ، 4 ذرې له M1، M2، M3 او M4 کتلو سره د وضعیه کمیاتو په محورونو واقع دي چې هر ذره په افقي او عمودي محورونو یو قیمت لري. د دې ذرو کتلوي مرکز څخه افقي فاصله یعنی X په دې ډول لاسته راځي: د کتلې او د هغې د فاصلې د ضربونو مجموعه تقسیم د کتلو پر مجموعې. په همدې بڼه د دې ذرو د کتلې مرکز عمودي فاصله یعنی Y په دې ډول لاسته راځي: له مبدا څخه د عمودي فاصلې سره د کتلو د ضرب حاصل تقسیم د کتلو د جمع په حاصل. راځئ په دې اړه یوه پوښتنه حل کړو. مثال: د A، B او C 3 جسمونه لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کیږي د مختصاتو د سیستم پر مخ موقعیت لري. د دې جسمونو کتلې په ترتیب سره 3 کیلوګرامه، 2 کیلوګرامه او 1 کیلوګرام دي. د هغه سیستم د کتلوي مرکز مختصات چې دې دریو جسمونو جوړ کړي دي پیدا کړئ. د کتلې مرکز افقي فاصلې د محاسبې لپاره د کتلو د ضرب حاصل مجموعه له مبدا څخه له افقي فاصلو سره د کتلو په مجموعه تقسیمو. د A جسم کتله ضرب د مبدا څخه افقي فاصله،
جمع د بي جسم کتله ضرب له مبدا څخه افقي فاصله جمع د سی جسم کتله ضرب له مبدا څخه افقي فاصله تقسیم د ټولو کتلو پر مجموعې باندې چې په پایله کې د افقي مرکز افقي فاصله 2 سانتي متره په لاس راځي. په همدې بڼه د کتلوي مرکز عمودي فاصلې د محاسبې لپاره له مبدا څخه د عمودي فاصلو او د کتلو د ضرب حاصل مجموعه د کتلو پر مجموعه تقسیمو. د A جسم کتله ضرب له مبدا څخه عمودي فاصله جمع د B جسم کتله ضرب له مبدا څخه عمودي فاصله جمع د C جسم کتله ضرب له مبدا څخه عمودي فاصله تقسیم د کتلو پر مجموعه. په پایله کې د دې دریو جسمونو د کتله‌ای مرکز عمودي فاصله 1 سانتي متر په لاس راځي. ګرانو زده کوونکو، اوس د کانکور له فورمونو څخه څو اړوندې پوښتنې ګورو. تاسو هم دغه پوښتنو ته له ځان سره ځواب ورکړئ او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارم. الله مو مل شه. د جسم کتلوي مرکز له هغه ټکي څخه عبارت دی چې 1. د جسم ټوله کتله په هغه کې متمرکزه وي. 2. د جسم ټوله کتله په هغه کې متمرکزه نه وي. 3. د جسم حجمي انبساط د جسم کتلوي مرکز پر نوم یادیږي. 4. د جسم حجمي انقباض د جسم کتلوي مرکز په نوم یادیږي. د قایمو مختصاتو په سیستم کې د یو جسم د ثقل مرکز مختصات د لاندې معادلو په واسطه لاسته راځي. 1. x مساوي مجموعه د my ضرب د g پر مجموعه د mg. y مساوي مجموعه د my g پر مجموعه د mg. 2. x مساوي مجموعه د mg پر مجموعه د mx ضرب د g. 3. x مساوي مجموعه د mx ضرب د g پر مجموعه د mg. y مساوي مجموعه د my ضرب د g پر مجموعه د mg. 4. y مساوي مجموعه د mg پر مجموعه د mx ضرب د g. د لمر پر شاوخوا د سیارو حرکت د محاسبه کولو پر مهال سیارې د څه شي په توګه منلی شو؟ 1. دوراني کتله. 2. نقطوي کتله. 3. عمومي کتله. 4. مقطعي کتله. په کوم سیستم کې ډېرې نقطه‌ای کتلې دي؟ 1. مایعات. 2. ټول ځوابونه سم دي. 3. ارتجاعي یا الاستیکي جسمونه. 4. ګازونه.